بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسونو کې موږ بعضې اصطلاحات د مدیریتي وو چې په هغو اصطلاحاتو باندې موږ کار وکړ او هغه هم تعریف کړل او هغه په دې خاطر باندې چې موږ په راتلونکي کې د کوم مشکل سره مواجه نه شو، خو نن په پرایمرا باندې عملاً کار کړو. کله مو چې پرایمرا انسټال کړله نو پس دغې موږ غواړو چې پرایمرا خلاصه کړو. هم کولی شو چې د مینو د طریقه ده راخلاصه کړو او هم کوم شارټکټ چې د ډیسکټاپ په مخ پروت دی په هغه باندې ډبل کلیک کړو او موږ ته پرایمرا خلاصوي. کله چې په شارټکټ باندې ډبل کلیک وکړ نو دلته پرایمرا د موږ نه یو پاسورډ غواړي او دا پاسورډ اډمن دی او په جریان د پروګرام په نصبولو کې دا اتومات ځان ته دا پاسورډ داخلي. دا پاسورډ چې کله موږ ورته ورکړ بیا نو یو بل مسیج راځي او په دو مسیج کې چې کله راغی موږ دو مسیج ته هم اوکې ویو. دا مسیج چې کله اوکې کړو نو تاسو وګورئ چې پرایمرا خلاصه شوله. اوس دلته دا پرایمرا کې چې کوم شی چې دلته د ما سره موجود دي هغه تاسو په کمپیوټر کې شاید موجود نه وي، ځکه دا بعضې پروژې دي چې موږ خپله جوړې کړي دي او تاسو په کمپیوټر کې شاید هغه پروژې وي چې هغه د خپله پرایمرا د کمپنۍ نه کې ځای په ځای شوي وي. خو په هر صورت دلته اوس موږ ګورو دغه پورتني قسمت د دغه صفحې ته ګورو. په دو ځای کې دغه برونی بار چې دی دو ته مینو بار ویل کیږي چې موږ د خپل بعضې کارونه چې هلته کړو کولی شو د هغو نه استفاده وکړو. د هغو نه رالاندې دا قسمت په نامه د ټول بار باندې یادېږي چې دا هم په مرور زمان سره موږ استفاده ترې کړو. د ټول نه د هغو نه لاندې دا قسمت چې دی په نامه د نیویګیشن بار باندې یادېږي او دا نیویګیشن بار چې دی دا موږ استفاده کړو. او دا قسمت چې کرسر ګوري دا قسمت پروجیکټ چارټر دی او په دې قسمت کې چې او دا قسمت چې دا په نامه د ګان چارت باندې یادي او تاسو دلته ورته ګورئ دغه هرمي شکل چې دی دا په نامه د ای پی ایس یا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر باندې یادېږي او د فولډر په شکل چې موجود دی دا پروژه ده چې دونه پروژې په شکل باندې دلته ښکارېږي. او دغه نه لاندې که موږ تاسو راشو دلته یو سمپل موږ جوړ کړی دی، دا ورته وګورئ دغه سمپلنګ خپله ده هرم د پروجیکټ ای پی ایس یا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دی او دا لاندنی قسمت د ټولې پروژې دي. انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر په حقیقت کې یو ارګان دی چې موږ جوړو. که د مثال په توګه باندې که چېرته موږ 10 پروژې یا کم زیات پروژې مثلا د یو ان نه ولرو او څو نورې د انکشاف دهات نه ولرو، دا ډېره مهمه ده چې مخکې دونه چې موږ پروژې معلومات په پرایمرا کې اډ کړو یا یو ځای په ځای کړو، دا ډېره مهمه ده چې موږ باید انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر جوړ کړو، یعنې یو ارګان د هغې دپاره جوړ کړو، ځکه چې موږ وکولی شو په ډېره سالمه توګه او په ښه توګه باندې خپلې پروژې مدیریت کړو. نو د دې کار دپاره چې موږ انټرپرایز پروجیکټ سټرکچرونه جوړ کړو ورځو انټرپرایز ته، په انټرپرایز کې ورځو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ته. دلته تاسو ګورئ چې دلته ډېر زیات انټرپرایز پروجیکټ سټرکچرونه جوړ شوي دي او مختلف شکلو باندې جوړ شوي دي. موږ راځو یوه قسمت ته لاندني قسمت ته راځو او په دلته په آخري قسمت باندې یو کلیک کړو چې دلته موږ بیا ورځو اډ ورته ویو. کله چې اډ ورته ګورو وملیدل چې یو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دلته جوړ شوه. په آی ډي کې ورته لیکو یو ان، د مثال په توګه که موږ یوه پروژې د یو ان نه ولرو دلته یو ان ورته لیکو او په دو ای پی ایس نیم کې تکمیل نوم ورته یونایټډ نیشن ورته لیکو. دلته ورته ګورو چې یو ان سباردینیټ د جنګ دی، نو موږ غواړو چې دا خپله مستقل کړو. په دو ځای باندې فلاش علامه چې ده په دو باندې کلیک کړو او هغه چپ لاس طرف ته راولو څو مستقله شي. پس غواړو بل یو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر اډ کړو. مثلا دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر په نامه د ام آر آر ډي په نامه باندې، یعنې وزارت د انکشاف دهات د پروژې دي. موږ غواړو چې دا د وزارت انکشاف دهات پروژې په دو انټرپرایز کې ځای په ځای کړو
په عین شکل سره که مخکې چې د یو ان انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر مستقل کړه کا غواړو چې اوس دلته د وزارت انکشاف دیات انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر هم مستقل کړو. پس هغه چې دا سره مستقل کا اوس فکر وکړئ چې په د یو ان کې مختلفو بخشو کې موږ پروژې لرو، مثلا کلبرت په بخش کې لرو، د روډ په بخش کې لرو، د مکتب په بخش، مکاتب په بخش کې لرو. نو دلته راځو په مختلف شکلو باندې موږ دلته خپل انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر جوړو. د مثال په توګه که چیرته موږ د مکاتب پروژې ولرو نو په دوزه کې موږ راځو یو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر د یو ان لاندې اضافه کوو او دوته وایي چې اس سی یعنی د مکتب یو مخفف ورته لیکو او دلته ورته لیکو چې سکول، یعنی هغه پروژې چې د مکاتبو مربوط دي هغه دلته یو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ورته جوړو. بیا راځو یو بل انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ورته اډ کوو. د سړکو په اړه باندې دی هغه کومې پروژې چې مربوط د سړکو دي هغه غواړو چې دلته ځای په ځای کړو. دلته د دوه انټرپرایز پروجیکټ سټرکچرونه موږ د یو ان دپاره ودرلودل. اوس راځو قسمت د ام آر آر ډي قسمت ته. په ځای کې هم فکر وکړئ چې په مختلفو بخشو کې موږ پروژې اخیستې دي. مثلا په بخش د کلورت کې موږ پروژې اخیستې دي، یعنې د پلچکو پروژې لرو. الفافې سی یو ال لیکو او دلته تکمیل نوم لیکو په دو قسمت کې چې دلته لیکل کېږي کلورت. بیا راځو بل انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر اضافه کوو. مثلا په بخش د پروژې د ایریګیشن دي، راځو انټرپرایز اول مخفف لیکو، په آی ډي کې مخفف لیکو او بیا تکمیل نوم دلته لیکو چې د ایریګیشن بخش دی. دا و د موږ نننی درس. په راتلونکي درس کې به موږ په خیر سره په او بي اس باندې کار وکړو.